موږ د بیبي فاطمه د حیا تاریخ کتلی دی. د پرتوک په کپړه یې دویمه کپړه ته وکړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګېږي. ته د هغې نه زیاته ښایسته یې، ستا مقام د هغې نه زیات اوچت دی. هغې وصیت کړی وایي زما جنازه به د شپې اوچتوئ. د مرګ نه مخکې هغې غسل وکړو، ویې لامبل پاکې جامې واچولې، خپلې خادمې ته وویل وایي چې علي راشي که نه ورته ووایه ورته ووایه چې ما غسل هم کړی چې ګوره ماله څوک ګوتې را نه وړي، زما دا اوږم څوک ښکاره نه کړي او زما جنازه چې اوچتېږي په دې به داسې جنګله ولګوئ چې زما د مړ وجود هم چاته پته ونه لګي. ته ولې نه پوهېږې؟ ته به د سړي غوندې مونځ نه کوې، غوږونو له به ګوتې نه وړې، داسې به کوې، د سړي غوندې رکوع به نه کوې، ته به صفا مروه کې منډې نه وهې، هغسې سجده به د سړي غوندې نه کوې، د هغه غوندې قاعده به نه کوې. کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا فکر دی. ته چې قبر ته کوزېږې خلک څادرې تاو کړي چې ستا په مړ وجود باندې هم د چا نظر ونه لګي. ای رب کائنات، په قبر کې دننه په کفن کې هم ستا سر تور نه مني. زه خو په چغو ستړی شم. یو ورځ به ستا دا مخ ګونجې منجې شي، ته چې د پردي دوکاندار مخې ته کولاو مخ ناسته یې، زه خفه کېږم، به ته تکلیف میلاویږي. ځکه ما د خولا سودا خدیجة الکبرى زندگی کتلې ده، ما د رابعه بصري زندگی کتلې ده. بکه وکنن ستا په وجه باندې دین ته نقصان دی، اسلام ته نقصان دی، نو واپس شي. یو ټیک ټاکره جینۍ مړه شوه، اوس دا نور صاحبان راځي او ویډیوګانې کوي، وایي د دې دا ناچګانې مه ګورئ ځکه چې هغې ته په قبر کې تکلیف رسي. نو چې ته دومره پوهېږې چې په قبر کې به تکلیف وي نو مه کوئ که نه، نور به څومره خپل الله خفه کوئ، نور به څومره محمد رسول الله خفه کوئ، نور به څومره د دې دین او اسلام مخالفت کوئ. د مرګ او د ژوند پته نه لګي. زه به په دې منبر ناسم که ټیم مې برابر شو دلته به لاندې راوغورځېږم، تاسو بر الله سوخ پی مگئی اللہ سچل پی وشو. وظن انه الفراق اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې د رب د طرف نه فیصله رااله بس خبره ختم. داسې په دې خپله معاشره کې نظر واچوئ، وګورئ چاته به تکلیف وي، روجه ده د چا به د روجه ماتي وس نه کېږي، د چا به د پیشمني وس نه کېږي. داسې خلک به وي چې هغوی به خپلو بچو له د دې اختر دپاره جامې نه یې اغوستي، پیزار به یې نه یې اغوستي. ای زه وایم الله دې یو پلارم خپل بچي ته دومره ملامته مه راولي چې دا بچی ورته وایي بابا جانه ماله جامې والا، ماله پیزار والا، او دې جیب ته وګوري او جیب ورله اجازت نه ورکوي. دا ډېر سخت وخت دی، د یو بل اوښکې وچول زده کوي. انشاءالله رب العالمین به د رحم فیصلې رالیکي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روان دی، ځنګل کې ابۍ ماشومان را جمع کړي دي، وږي دي، نهر دي، هسې دیګی په اور باندې ایښی دی. ابۍ جاړي او شکایت کوي چې حضرت عمر زمونږ د حال نه ځان نه خبرې، د عمر به ګریواني زما به لاسي. حضرت عمر ورغی ورته په ژړا شوی، ابۍ حضرت عمر ته ستا د دردونو او تکلیفونو څه پته ده؟ ابۍ ورته وایي چې هغه ځان نه خبرې، هغه ته پته نشته، بیا مشري څه شي لکوي چې موږ باندې دومره سختې تېرېږي. که نن ته په بنګلو کې ناستې
او قسمه قسمه طعامونه درته پراته دي، نو دومره یاد ساته محمد رسول الله سرور کائنات وی چې ته کامل مسلمان نشي کېدی من جنبه کبدن جائعا، چې ستا په گاونډ کې گاونډي نهارو دشه. اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ، پولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. ځان د پاره خور سړی پوهېږي که نه. حضرت عمر را منډې کړلې او بوجۍ ډکه کړله د بیت المال نه او د خوراک څښاک سامان یې پکې واچو. حضرت اسلم صحابي دی، وایي ما ته وایي دا بوجۍ را په شا کا. وایي ما ورته وایي امیر المؤمنین دا بوجۍ به زه ویسم. وایي ما ته داسې په غصه باندې وکتل چې په ورځ د حشر به زما بوج ویسې، زما بوج به ویسې. وی ما ورته وی چې نشم وړی، وی بوجۍ راته په شا کړې ده، روان دی. فاروق اعظم امیر المؤمنین هغوی له اور بل که، هلته دیګی تیار که، هغوی له خوراک تیار کو، ماشومانو ته یې راواچولو. هغه ماشومان وږي وو که نه، هغوی هغه تالي ته راټول شو، په زوره زوره لګیا دي او هغه خوراک کوي. حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم یو څو قدمه شاته شو، د هغه ماشومانو تماشې کولې خو جړلې. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تپوس کو امیر المؤمنین اوس خو ماشومان ماړه شو، تا د دوی حاجت روايي وکړه کنه، ولې جاړې ولې دومره غمجنې؟ فاروق اعظم امیر المؤمنین وای ما ځکه وجړل چې ما الله ته سوال کړی چې الله تر هغې پورې ملک الموت ما لېږه چې ما د دې ماشومانو په دې چهره باندې خندا نه راوستي. دغی نباد بد رحم فیصلے راسی، دستار کے ہر تار میں تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل وہی ہے. اے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مسلمانہ تابد ابو بکر صدیق دا صداقت ترجمانی کولا، مسلمانہ تابد حضرت عمر دا عدالت ترجمانی کولا، تابد حضرت عثمان دا سخاوت ترجمانی کولا، تابد حضرت علی دا شجاعت ترجمانی کولا، تابد بلال حبشی دا عشق ترجمانی کولا. اے خورے اے مورے تابد بی بی فاطمه دا حیا دا صادر ترجمانی کولا.